د لښکر مشر په خپله مسروق د یمن پاچا و چې د ابرهه زوی دی، او د فارسیانو د لښکر مشر اخروز و. اخروز ډېر قوي او شدید سړی و. وایي د ده غشي او لیندۍ د ډېر قوت په سبب بې له ده څخه بل چا نسوای استعمالولی. اوس چې جنگ شروع دی، اخروز ولاړ دی د جنگ حالاتو ته ګوري او څارنه یې کوي، د جنگ نقشه جوړوي. نو پوښتنه یې وکړه، ویل د حبشانو پاچا پیژني؟ سیف ویل هو. هغه سړی وینې چې ورېښمین کالي یې اغوستي دي او پر فیل سپور دی او پر تنګي یې سور یاقوت دی؟ اخروز ویل هو. ویل دغه نفر یې پاچا دی. اخروز ویل اوس یې پرېږده تر هغو چې د فیل څخه کښته کېږي. بیا و اخروز ته وویل سوه چې د فیل څخه راکښته سو، پر آس سپور سو. ویل اوس یې هم پرېږدئ. څه وخت وروسته اخروز ته وویل سوه چې اوس پر غاتره یا قچره سپور سو. ویل ها د خره پر لور. اوس یې حال ګورئ. دغه اخروز د خپل لښکر شاته ولاړ و، د هغه ځای څخه یې غشي ورته برابر کړي، مسروق یې د دوو سترګو په مابین کې هغه د یاقوت پر ځای وشتي او غشي یې د سر تر هغه بل طرف ووتی. مسروق د ابرهه زوی ووژل سو او د ده په مرګ د حبشې لښکر ماته وخوړه او د فارسیانو لښکر پر یمن مسلط سو. کوم وخت چې فارسیان کامیابه سوه نو یې حکومت و سیف ابن ذیزن ته نه کوي ور، بلکې دوی په خپله حکومت جوړ کړي. او دغه خبره تر اوسه پورې په یمن کې متل ده، وایي دا غوټه د سیف ابن ذیزن غوټه ده، خلاصېده نه لري. د یمن د خلکو دا عادت و چې کم وخت به دوی ته مشکل پیښ سو نو بې کومک د خارجانو څخه وغوښتئ، خو کم وخت چې به هغه خارجان راغله د دوی مشکل به تر هغه اول هم زیات سو. هو د یمن خلق اوس د حبشې د حکومت څخه خلاص و، مګر د فارسیانو تر تسلط لاندې سول. بیا نو کسرا د خپل طرفه څخه یو والي پر یمن مقرر کړي چې نوم یې مرزبان و. کوم وخت چې هغه مړ سو بیا د هغه زوی توبوجان د یمن والي سو. څه موده وروسته دغه توبوجان کسرا ایسته کړي او د هغه پر ځای بازان د یمن والي مقرره کړي چې دا ټوله فارسیان وو. محترم ورونو، د رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم بعثت او د نبوت شهرت په هغه وخت کې و چې د یمن حاکم بازان و. په دغه وخت کې چې بازان د کسرا د طرفه پر یمن والي و، رسول الله صلی الله علیه و وسلم د فارس پاچا کسرا ته یو خط او رساله ولېږل چې په اسلام کې داخل سه. خو کسرا بې له دې څخه چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لیک ووایي هغه یې څرک او ټوک ټوک کړي او د قاصد په باره کې یې د وژلو اراده وکړه. کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته دا خبر ورسېدی نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې د زما لیک ټوک ټوک کړي، الله جل جلاله دې د پاچاهي ټوک ټوک کړي. کسرا ته چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لیک په لیدلو سره ډېر قهر ورغلی و. ویل دا څوک دی؟ یو صحرایي عرب غواړي چې زه د ده متابعت وکړم؟ د کسرا متکبر دماغ هیڅکله دا نه قبلول او د دې مثال د ده دپاره داسې و لکه نن ورځ چې په یوه ډېره لرې صحرا کې یو کوچنی کلی واقع وي او د دغه کلي یو نفر دی د امریکا د حکومت څخه وغواړي چې د ده د دین تابع نیسي. کسرا هم په هغه وخت کې د مځکې د مخ لوی پاچا و او دا خبره ډېره عجبه ورته ښکاره سوه. دې موضوع ته یې په ډېره سپکه وکتل. نو یې د سرور کائنات رسول الله صلی الله علیه و وسلم د نیولو دپاره لښکر ونه لېږي، بلکې د یمن والي بازان ته حال ولېږي چې هلته په جزیرة العرب کې یو نفر پیدا سوی دی او غواړي چې زه د ده متابعت وکړم. دغه نفر و ماته راولېږه. بازان هم د جزیرة العرب خلق ضعیفه وبلل، فقط دوه نفره یې مدینې منورې ته ولېږل. ویل ورسئ او دغه نفر ته ووایاست چې د لښکر ولېږلو او جنګ کولو ته ضرورت نشته، بې له عذره او ځان تسلیم کړه. اسلام او مسلمانان ډېر ضعیف ورته ښکاره کېدل او دوی خپل ځان د دنیا لوی قدرت باله. نو دغه دوه نفره و مدینې منورې ته ورسېدل او رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورغله او ورته ویل چې زموږ سره بازان ته ولاړ سه او هغه دې بیا کسرا ته لیږي ځکه کسرا ته غوښتي یې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل تاسې نن شپه استراحت وکړئ او ستاسې جواب به سبا درکړم. خلق چې سبا و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د جواب اخیستلو دپاره راغله. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل بازان ته ووایاست چې زما رب نن شپه ستا رب کسرا ووژي. نفر وویل که نن شپه کسرا وژل سوی وي نو تا ته خبر چا راوړي؟ د فارس څخه تر مدینې منورې پورې په یوه میاشت بلکې تر هغه هم زیات خبر را رسېږي. ته څنګه خبر سوې؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل د الله جل جلاله د طرفه څخه وحی راته راغلی. نفر ویل ستا جواب موږ ته دغه دی؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم ویل هو، ولاړ سئ بازان ته دغه حال ووایست. نو دوی هم رهي سوه تر څو یمن ته ورسېده او بازان ته یې دا بیان وکړي چې موږ ویل ځان تسلیم کړه او ده ویل چې کسرا ووژل سو. تر دغه وخته لا د کسرا د وژل کېدو خبر د فارس څخه و یمن ته نه و رسېدلی. نو بازان پوښتنه وکړه چې دا کومه شپه وه
چې د ویل کسرا ووژل سو هغه شپه ور وشول چې فلاني شپه بازان ویل انتظار وکړي. پس له 14 ورځو ویمن ته خبر را ورسېدی چې کسرا په فلاني شپه د خپل زوی د طرفه ووژل سو. دا عینا هغه شپه چې رسول الله صلی الله علیه و سلم ورته ویلي و چې نن شپه. نو بازان ویل په والله دا معلومات بې له نبي څخه بل چاته نه کېږي. نو یې ایمان راوړي او مسلمان سو. او هغه نور فاسیان چې په یمن کې و د بازان د مسلمانېدو په سبب ټول ورسره مسلمانان سو. او بازان وویل تر دې وروسته موږ د مدینې د حکم تابع یو نه د فارس. تر دغه وروسته یمن او د هغه حکومت د رسول الله صلی الله علیه و سلم او مسلمانانو د حکم تابع و نه د کسرا. نو د بازان الفارسی رضی الله تعالی عنه په مسلمانېدو سره اسلام و یمن ته داخل سو. او رسول الله صلی الله علیه و سلم هم دغه بازان د یمن پر حکومت د وفات تر وخته پریښاو. کوم وخت چې بازان وفات سو نو د زوی شهر د یمن حاکم وګرځېدی. او رسول الله صلی الله علیه و سلم هم پر دغه حکومت پریښاو تر څو چې الاسود العنسی په یمن کې پیدا سو او د نبوت دعوا یې وکړه او شهر د بازان زوی مړ کړ او د یمن حکومت یې ونیوی. دا واقعه د رسول الله صلی الله علیه و سلم د حیات په آخر وختو کې پیښه سو. او د رسول الله صلی الله علیه و سلم عادت داو کم پاچاهان چې په اسلام مشرفه کېده هغه پر هغه خپل حکومت پرېښول نه ایسته کول. دا هغه معلومات و چې یمن څنګه د فارس په حکم کې داخل سو او بیا څنګه د فارس د حکم څخه ووتی او په اسلام کې داخل سو. اوس به یوه بله قصه درته بیان سي چې دا قصه هم د سرور کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم په ژوند پورې تعلق لري. او دا قصه د قصي ابن کلاب ده چې دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و سلم څلورم نیکه دی. ستاسې به هغه د مخه بیان په یاد وي چې د جرهم قبیله څنګه د یمن څخه و مکې مکرمې ته راغله او د دوی څخه اسماعیل علیه السلام چې د ابراهیم علیه السلام زوی و ښځه وغوښته. او اوس دغه موجوده عرب مستعرب د اسماعیل علیه السلام او د جرهم لمسیان دي. او د مکې مکرمې امارت او اداره د دوی په لاس کې او بیا د جرهم پر قبیله او د اسماعیل علیه السلام پر لمسیانو د خزاعه قبیلې حمله وکړه چې په جنگ او زور یې د مکې مکرمې حکم ځینې واخیست. که څه هم د اسماعیل علیه السلام لمسیان د هلته په مکه مکرمه کې اوسېدل خو قدرت او د شي اختیار یې نه درلود بلکې حکم او امریت ټول د خزاعه د قبیلې و. او دا بیان مو هم درته وکړي چې د خزاعه د قبیلې مشر عمرو بن لحی څنګه د دوی وجن ته تغییر ورکړي او شرک یې پکښې داخل کړي. او دغه د خزاعه قبیلې تقریبا 1500 کاله پر مکه مکرمه حاکمیت درلودی. خو د اسماعیل علیه السلام د اولادې بیا هم زړه غوښتي چې قدرت خپل لاس ته راوړي ولې چې مکه مکرمه اصلا د دوی و او حکم یې هم د دوی په لاس کې و مګر دا کار یې نسوای کولی ځکه قدرت یې نه درلودی. تر څو چې د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې د قصي ابن کلاب په نامه سره یو نفر پیدا سو. ورون د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې یو فهر دی یعنی یو نفر و چې نوم یې فهر دی چې لقب یې قریش او د ده اولادې ته قریش ویل کېږي. کم وخت چې قریش ذکر او یاد سي مقصد یې د دغه فهر اولاده ده او فهر د اسماعیل علیه السلام د نږدې لمسیانو څخه دی. نو ټوله قریش د دغه فهر اولاده ده او قصي ابن کلاب هم د فهر د اولادې څخه دی. دغه قصي ابن کلاب ته الله جل جلاله ډیر مال او غنا ورکړي و په خپل قوم کې مشر او سردار او بیا یې د حلیل د لور سره واده وکړي چې دغه حلیل په دغه وخت کې د خزاعه د قبیلې او مکې مکرمې عمومي مشر او رئیس و. دې واده د قصي ابن کلاب شرف نور هم ورزیات کړي ځکه یو خدای د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه و او بل د ده ښځه د خزاعه د قبیلې او د مکې مکرمې د رئیس لور و او په عین وخت کې غني او مالداره هم و په خپل قوم کې مشر او د عزت خاوند و. کوم وخت چې د دغه قصي اولادونه زیات سول نسل یې ډیر سو نور یې هم عزت او دبدبه پیدا کړل نو دا فکر ورسره پیدا سو چې د خپلو پلرو ملک او حکم بیرته لاسته راوړي. په دغه وختو کې د ده خسر چې حلیل نومېدی او د خزاعه د قبیلې رئیس و مړ سو. نو قصي ابن کلاب اعلان وکړي چې دی د مکې مکرمې مشر او سردار دی او د دې کار دپاره د خپلو ورونو د اکا د زامنو او خپل قوم څخه کومک وغوښتي او هغوی هم کومک وکړي. خلق ورته راټول سوه. اوس نو په مکه مکرمه کې د جنګ دپاره 2 لښکره جوړ سوه چې یو د قریشو د قصي ابن کلاب لښکر دی او بل د خزاعه د قبیلې لښکر دی. جنګ پر شرف او د مکې مکرمې پر حکم دی. کوم وخت چې جنګ شروع سو ډېر کسان ووژل سوه او د دواړو طرفو څخه ډېر خلق مړه سوه. خلقو چې دا قتل او مرګونه ولیده نو عادل او پوهانو خلقو د صلح دپاره د دوی په مابین کې مداخله وکړه ویل تاسې باید بې له جنګه د منصفانو په حکم فیصله وکړئ. دا نو دواړو طرفو د منصف پر حکم اتفاق وکړي او یو سپین ږیری سړی
چې ډېر هوښیار او د عربو د پوهانو څخه و د منصف او فیصله کوونکي په صفت وټاکي چې د دغه سړي نوم یعمر ابن عوف و. دواړو قبیلو پر دې اتفاق وکړي چې یعمر ابن عوف مو منصف دی او دواړو طرفو ډېر شدید قسمونه یاد کړه چې دغه یعمر ابن عوف چې هره فیصله وکړه بې له کوم دلیله یې منو او هیڅوک پر هغه حکم اعتراض نسي کولی او پر دغه اتفاق او قسمو یې شاهدان هم ودرول. اوس نو ټول خلق و دغه یعمر ته راټول سو او د مدعیانو څخه هر یو غواړي چې خپل دلایل ووایي. اول قصي ابن کلاب ولاړ سو او ویل دا زما د پلرو ملک دی، اسماعیل علیه السلام زما نیکه دی او هغه اول سړی دی چې په مکه کې اوسېدلی دی او زمزم هم د هغه دپاره الله جل جلاله پیدا کړي، کعبه شریفه هم هغه جوړه کړې ده او د خدعه قبیلې دا ملک په زور لاندې کړی دی. هو دا صحیح ده چې دوی 500 کاله دلته حکم کړی دی خو د اولې ورځې څخه دوی د زور څخه کار اخیستی دی او د بل حق یې خوړلی دی او دغه کعبه شریفه هم زما نیکه جوړه کړې ده. ویل اوس نو دوی خپل دلیل وایي مګر د خزاعه د قبیلې سره هیڅ د یادولو وړ دلیل نو ځکه رښتیا هم دوی ټول شیان په زور غصب کړي وو. اوس نو یعمر حکم کوي، ټول خلق په انتظار او چپ خوله دي. یعمر وویل د مکې مکرمې ټول شیان د قصي ابن کلاب دي چې هغه شیان چې شو رفاده، سقایه، حجابه، کسوه او ندوه دي. هر امر او هر واقعه په قصي ابن کلاب پورې تعلق لري او خزاعه لره په مکه مکرمه کې هیڅ اختیار او تصرف نشته. په دې فیصله سره ټول شیان د خزاعه د لاسه ووتل او هر څه د قصي ابن کلاب په تصرف کې سو. د ټولو عربو ټول شرف د ده ولاسته ورغلی. اوس نو قصي ابن کلاب بې له اختلافه د مکې مکرمې عمومي رئیس او سردار سو او خزاعه هم ټول شیان ودلته تسلیم کړل ځکه وعده یې کړې وه او قسمونه یې یاد کړي وه. قصي ابن کلاب چې ډېر سخي سړی و نو د حاجانو ټول مصرف یې د خپله ماله څخه کاوه. د حاجانو اوبه او خواړه دی برابر وي. د خلقو په زړو کې نور هم محبت زیات سو. قصي ابن کلاب و کعبې شریفې ته نږدې د قریشو د اجتماع او مشورو دپاره یوه ډېره لوی خونه یا سالون جوړ کړي چې نوم یې د دارالندوه پر کښېښاوه. نو دارالندوه یو تعمیر و چې په هغه کې د قوم اجتماع، مجلس او مشورې کېدلې. دا دارالندوه داسې ځای و چې د اهل مکې ټوله فیصلې په دغه ځای کې کېدې. د قریشو په مابین کې هیڅ عهد او اتفاق بې له دغه دارالندوه بل ځای نه کېدی. حتی د نورو قبایلو سره هم هر قسم وعدې او فیصلې، قراردادونه او عهدونه په دغه دارالندوه کې کېده. هیڅ مشوره د جنگ او صلح، هیڅ فیصله بل ځای نه کېده بې له دغه ځای څخه. دا کار تر دغه نور هم مخته ولاړ. هغه دا چې په مکه مکرمه کې هیڅ چا بل ځای واده نه کاوه مګر په دارالندوه کې چې دار قصي ابن کلاب هم ورته ویل کېده. دا هغه دارالندوه ده چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هجرت په ورځ د قریشو مشران په دغه ځای کې سره جمع سوه او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو فیصله یې وکړه. او دا هغه کور دی چې دلته د مسلمانانو په مقابل کې د جنگ فیصله وسوه. مقصد دا چې د عربو او قریشو ټول حکم او شرف په دارالندوه کې وو. ټوله فیصلې یې په دغه ځای کې وې او د دې کور مؤسس قصي ابن کلاب و. او دغه قصي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څلورم نیکه دی. کوم وخت چې قصي ابن کلاب سپینږیری او ضعیفه سو او دا ور معلومه سوه چې اوس نو مرګ رانږدې دی نو یې خپلو اولادو ته وکتل چې ټوله په مکه مکرمه کې د خپلو او اخلاقو او پوهې په سبب قدر، عزت او شرف لري بې له عبدالدار څخه. نو یې د ځان سره دا فکر وکړي چې نور خو ټوله په خپله د عزت خاوندان دي او عبدالدار چې تر ټولو مشر هم دی په خلقو کې عزت نه لري. نو راسه د مکې مکرمې مشرتوب وده ته ورکړه چې دی هم په دغه مشرتوب د عزت خاوند سي. نو یو وصیت وکړي چې تر ما وروسته د مکې مکرمې ټول مشرتوب د عبدالدار دی. کوم وخت چې دی مړ سو زامنو یې هم ټول منصبونه و عبدالدار ته پرېښول. مګر کوم وخت چې بیا عبدالدار مړ سو بیا نو د قصي زامنو د مشرتابه وظیفې په خپل مابین کې سره تقسیم کړې. د عبدالدار و اولادې ته سدانه او حجابه ور پرېښول. عبدمناف او د اولادې ته چې بني هاشم دي سقایه ور ورسېدل. خیر د قریشو و ټولو شاخو ته چې د قصي ابن کلاب اولاده وه خاصه وظیفه ورکول سوه. د قصي ابن کلاب یو زوی عبدمناف نومېدی چې د دغه عبدمناف بیا هاشم، مطلب او نور زامن. یعنی د عبدمناف زامن څوک وه؟ هاشم، مطلب او نور. او د هاشم د اولادې څخه یو هم شیبه دی. ورونو د شیبه پلار هاشم تر مکې مکرمې د دباندې عربو څخه یوه ښځه چې د شرف او عزت خاونده وه په نکاح کړه. څرنګه چې دې ښځې په خپل قوم کې ډېر لوړ مقام او عزت درلودی نو دا هلته د خپل قوم سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېده
او هاشم به هلته ورتلی او د واده د شرطو څخه یو شرط داو چې طلاق د دې په اختیار وو، ځکه دا شریفه مالداره او د عزت خاونده وه. د هاشم د دغه ښځې څخه زوی پیدا سو او د دغه زوی نوم یې شیبه کښېښاوه. څه موده وروسته هاشم مړ سو او شیبه د خپلې مور سره تر مکې مکرمې د باندې اوسېږي. کوم وخت چې شیبه د هاشم زوی د بلوغ وسیم ته ورسېدی نو یې اکا چې مطلب نومېدی او د هاشم ورور و د شیبه و مور ته ورغلی او ویل زه هلک را سره بیایم. هغې ویل څنګه یې بیایې؟ دا زما زوی دی، باید زما سره وي. مطلب ویل زوی دې اوس غټ سو او د سړیانو و درجې ته ورسېدی او دی په خپل قوم کې د سردارانو او اشرافو څخه دی. دی د قصي ابن کلاب د زامنو څخه دی. دا نه ښایي چې بې له بکې په بل ځای کې واوسېږي، ځکه هلته د ده شرف، عزت او احترام سته. ښځې چې د شرف او سردارۍ نوم واورېدی ویل اختیار به ده ته پرېږدو چې ستا سره ځي او که زما سره پاتېږي. کوم وخت چې اختیار و شیبه ته ورکوي ده ویل د اکا سره ځم، ځکه دی پوهېدی چې هلته شرف او عزت سته او ده ته هم دغه شرف ډېر اعتبار درلودی. که څه هم د ده عمر لږ و خو د شرف په قدر پوهېدی. اوس نو شیبه د خپل اکا سره د هغه پر اوښ تر شا ورسره سپور سو. کوم وخت چې مکې مکرمې ته داخل سوه هغه وخت عادت داسې و چې خلقو به همیشه نوي مریان رانیول. نو خلقو چې شیبه د مطلب سره ولیدی چې تر شا یې پر اوښ سپور دی د خلقو دا خیال سو چې مطلب نوی مریی رانیولی دی. نو یوه شیبه ته عبدالمطلب ویل، یعنی د مطلب مریی. که څه هم وروسته بیا خلقو ته دا معلومه سوه چې دا د هاشم زوی شیبه دی او د مطلب وراره دی، خو شهرت یې په عبدالمطلب سره پیدا کړي. دغه عبدالمطلب چې اصلي نوم یې شیبه دی او د هاشم زوی دی او هاشم د عبدمناف زوی دی او عبدمناف د قصي ابن کلاب زوی دی، زموږ د نبي محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم نیکه دی. خیر، عبدالمطلب ځوان سو او واده یې وکړي. د ده اول اولاد چې زوی و حارث نومېدی چې د ده تر ټولو اولادو مشر و. کوم وخت چې دغه حارث لوی او ځوان سو البته عبدالمطلب نور اولادونه هم درلوده خو هغه کوچنیان وه. په دغه وخت کې عبدالمطلب خوب ولیدی، هغه داسې دی بیدو او یو چا پر غږ کړه طیبه وکینه. ده ویل طیبه څه شي ده؟ خو هغه ناره کوونکی ولاړې. دی په تعجب کې سو چې دا څنګه خوب. دوهمه شپه بیا بیده دی چې یو څوک ورته وایي بره وکینه. ده ورته ویل بره څه شي ده؟ ناره کوونکی بیا ولاړی. نو د ده په زړه کې ور وګرځېده چې یوه کیسه سته، ځکه داسې تکراري خوب بې څه نه وي. درېیمه شپه بیا په خوب کې هغه ناره کوونکی ورته راغلی ویل مضمونه وکینه. ده ویل مضمونه څه شي ده؟ هغه ناره کوونکی بیا ولاړی. اوس نو بلکل د ده یقین سو چې یو لوی او مهم کار سته چې د هغه په باره کې 3 ورځې پرله پسې خوب وینم. داسې مکرر خوب په عادي ژوند کې څوک نه ویني. څلورمه شپه بیا عبدالمطلب خوب ویني چې یو څوک ورته وایي زمزم وکینه. ده ویل زمزم څه شي دی؟ دا وار ناره کوونکی نه ولاړی او ورته ویل هېڅکله نه وچیږي او نه بهیږي. حاجیان به په اوبوې او دغه زمزم د لرشین او وینو په مابین کې پر هغه ځای دی چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي د میږیانو د کلي سره چې په پښتو میږتون ورته وایي. دا خبرې د عبدالمطلب په زړه کې حفظ او یاد سوې او پوه سو چې ده ته د زمزم د کیندلو وظیفه ورکول سوه. دی باید زمزم وکیني. زمزم په اهل مکه کې مشهور وو، اورېدلی یې وو، مګر ځای یې چاته نه و معلوم چې چیرې دی. او دا هم مشکله او ناممکنه وه چې د کعبې شریفې ټول اطراف کې د زمزم د پیدا کولو دپاره وکیني. مګر اوس عبدالمطلب ته د زمزم په کیندلو سره امر وسو. دا اشارات او علامات ورته وویل سوه. ځای تقریبا معلوم سو، خو عبدالمطلب ته یو بل تکلیف پیښ دی. هغه دا چې نور قریش کله وده ته اجازه ورکوي چې د کعبې شریفې پر شاوخوا کیندل وکړي او دی هم بې له دغه یوه زوی څخه چې ځوان دی بل مدافع او کومک کوونکی نه لري. خو په راسبات دی او د ده زوی حارث دواړه د کوره راووته او کعبې شریفې ته ورغله چې زمزم پیدا کړي او ویکیني. اوس نو په هغه علامو پسې ګرځي چې وده ته په خوب کې ویل سوي وې. اوله علامه دا وه چې په مابین کې د لرې او وینو. دوهمه علامه پر هغه ځای چې سپین وزرې کارګه مشوکه وهي. او درېیمه علامه د میږتون سره. دی د کعبې شریفې پر شاوخوا په دغه علامو پسې ګرځي مګر علامې هېڅ نسته. دی پر دغه حال و چې یو څو نفره راغله غواړي چې یوه غوا د هغه بت سره حلاله کړي چې اساف نومیږي. دا بیان خو مو د مخه درته کړی دی چې اساف او نائله څوک وه او څنګه بوتان سو. نو دغه نفرو هغه غوا حلاله کړه. د اساف سره یې وینې توی سوې مګر دغه حلاله سوې غوا د هغه ځای څخه وغورځېده. وینې ځینې بهیږي او غوا ځغلي. څو بل ځای ګزاره سوه. نپات پسې ورغله د غوا پاته کار یې هلته ور وکړي. لرې او کلمې یې هلته ځینې راویستل. اوس نو عبدالمطلب ته اوله علامه ور معلومه سوه چې دا یې ویني او هغه یې لرې یا لرشین. د دغو دوو په مابین کې د زمزم څاه دی.
خو بیا هم دغه منطقه ډیره لویه او پراخه منطقه ده، نسي کولای چې ټوله وکړي. اوس نو په دغه ځای کې ګرځي چې پر میرژتون پېښ شو، دا هم دوهمه علامه شوه. مګر دا د میرجانو ښار هم یوه لویه منطقه ده، بیا هم مشکله ده چې دا ټوله منطقه وکړي. په فکر کې دی چې څه وکړي. په دغه وخت کې یو کارګه یا ټپوس راغلی چې په وزرو کې یې سپینې بولې وې. کارګه عادتا ټوله تور وي، خو ده ته په خوب کې ویل سوي وه چې غراب اعصم او غراب اعصم په عربي کې هغه کارګه ته ویل کېږي چې په وزرو کې یې سپینې بولې وي. نو دې کارګه و هغه میرژتون ته نږدې مځکه په مشوکه وهل. عبدالمطلب پوه سو چې دا هغه د مقصد ځای دی، نو یې د هغه ځای په کیندلو شروع وکړه. خو قریش پر راټول سو، ویل دا څه کوې؟ د اساف او نائلې په مابین کې مځکه کینې؟ موږ هیڅکله اجازه نه درکوو چې ته و کعبې شریفې ته نږدې مځکه وکینې. ده پر خپل زوی حارث غږ وکړي چې دوی راڅخه ګرځول او په خپل عبدالمطلب په کیندلو مشغول دی. خو قریش د یوه طرفه او حارث د بله طرفه سره اخته دي. قریش یې د کیندلو څخه منع کوي او حارث د هغو مخنیوی کوي. عبدالمطلب په خپل کار اخته دی، کیندل کوي. خو دا نقاش او کشمکش تر ډیره دوام درلودی، څو عبدالمطلب پر هغو ډبرو پېښ سو چې عادتا د څا پر خولې ایښول کېدې. یو وار یې نارې کړه الله اکبر. قریش پوه سوه چې عبدالمطلب د خپل مقصد شی پیدا کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه چې ته څه شي کیندې؟ ده ویل زمزم. عبدالمطلب نور هم خپلو کیندلو ته دوام ورکړي او حقیقتا یې هم د زمزم څا پیدا کړي. اوس نو قریش ورته وایي موږ دې په دې څا کې شریکان یو. عبدالمطلب ویل د څه شریکان؟ تر اوسه پورې مو زه وکیندلو ته نه پرېښولم، ما وکیندئ. اوس چې اوبه پیدا سوې تاسو مې شریکان یاست؟ ورونو واقعا په مکه مکرمه کې د اوبو ملکیت ډېر لوی شرف و. اوبه په مکه کې تر اوسه دوی خپلې اوبه د مکې مکرمې د باندې څخه راوړلې او اوس په خپله په مکه کې زمزم ورته پیدا سو. خو عبدالمطلب پر دې ټینګ سو چې اوبه زما دي او نور قریش بیا وایي چې موږ حتما در سره شریکان یو. څو خبره تر جنګه ورسېده، خو په آخر کې پر دې فیصله وسوه چې درېیم طرف دې زموږ په مابین کې حکم او فیصله وکړي. ویل دا درېیم به څوک وي؟ هغه هم پر دې اتفاق وسو چې د بني سعد پر کاهن به فیصله کوو چې دا کاهن په یثرب کې اوسېدی. نو یثرب ته رهي سو چې اوس مدینه منوره ورته ویل کېږي. هلته چې ورسېدل د بني سعد کاهن و خیبر ته تللي، نو دوی خیبر ته پسې رهي سوه. ورونو تاسې وګورئ، کم وخت چې الهي دین نه وي، جهالت او بې علمي وي، سحر او جادوګري، کودي او کاهني څونه پر خلقو او د دوی پر عقیده مسلط وو او څونه یې ځانونه پسې ستړي کول. د مکې مکرمې څخه تر مدینې منورې پورې، بیا د مدینې منورې څخه خیبر ته، هغه هم پیاده یا پر اوښانو په کوډګر او کاهن پسې ځي. خیر دوی نو اوس د کاهن د حکم او فیصلې لپاره خیبر ته رهي دي. خو په لار کې چې ټوله ریګ او غرونه دي، د عبدالمطلب او د ده د ملګرو اوبه خلاصې سوې او د هغه نورو قریشو سره هم لږ اوبه پاته دي. څو عبدالمطلب او د ده ملګري د تندې د لاسه مرګ ته قریب او نږدې سوه. نو یې د هغه نورو قریشو څخه اوبه وغوښتې، خو هغو ویل زموږ سره دونه اوبه پاته دي چې فقط موږ ژوندي پاته سو او اوبه یې ور نه کړې. نو عبدالمطلب او د ده ملګرو ځانونه پر مرګ وسپارل. ویل وچ دښتې، اوبه هم نه لرو او د مقصد ځای هم ډېر لرې دی، بې له مرګه بل شی نه دی پاته. نو ویل باید څه وکړو؟ ویل باید د خپلو ځانو دپاره قبرونه جوړ کړو. مروخ خو حتما په دې کې خو شک نسته، مګر دا چې ټوله پر دښت پراته یو او حیوانات مو خوري، تر دې دا ښه دی چې ښخ کړه سو. قبرونه به جوړ کړو، هر یو چې د مخه مړ کېدی دا نور به هغه ښخوي، خو فقط هغه یو آخري نفر به بې ښخېدو پاته سي، دا نور خو به ښخ سي. ویل ښه فکر دی. نو یې د قبرو په کیندلو شروع وکړه او د قریشو هغه بله ډله ورته ګوري. دوی قبرونه وکیندل او د مرګ په انتظار کښېنستل. خو بیا د عبدالمطلب زړه طاقت ونه کړي. ویل دا نه ده صحیح چې موږ ناست یو او د مرګ انتظار باسو، دا عجز او تسلیمېدل دي. تر هغو چې ژوندي یو باید په اوبو پسې وګرځو. نو بیا د اوبو د پیدا کېدلو دپاره ولاړ سو. که ګوري چې د عبدالمطلب اوښ مځکه په پښه ووهل او د مځکې څخه یو څه اوبه راووتې، دوی یو وار په تلوار پر راټول سوه، اوبه یې وچښلې. کوم وخت چې د دوی ضرورت پوره سو، نو یوه هغه نورو قریشو ته ورغږ کړه، ویل راسئ اوبه وڅښئ. هغه هم راغله، اوبه یې وچښلې او لوښه یې ډک کړه. نو یو عبدالمطلب ته وویل و تا ته چې الله جل جلاله په دې وچ دشت کې اوبه درکړې، نو زمزم هم ستا دی او الله جل جلاله تا ته درکړی دی. دوی پوه سوه چې دا د الله جل جلاله د طرفه اشاره ده چې زمزم د عبدالمطلب دی. نو زمزم یې وده ته پرېښاوه او د کاهن د طرفه بیرته راوګرځېده. نو سقایه یعنی د حاجیانو اوبول بې اختلافه د عبدالمطلب سوه. د زمزم تصرف د عبدالمطلب او د هغه د اولادي سو. الله جل جلاله و عبدالمطلب ته پرله پسې اولادونه ورکول. 10 یې زامن ورکړه او 6 یې لوڼې ورکړې. زامن یې عباس او حمزه رضی الله تعالی عنهما. دا یې هغه 2 زامن دي چې د اسلام وخت یې نیولی دي او په اسلام مشرف سوي دي. او بل ابو طالب چې اصلي نوم یې عبد مناف دی او ابو لهب چې اصلي نوم یې عبد العزا دی.
دغه دوه د اسلام عصر نیولې دي او مسلمانان سوي نه دي، او هغه زمانه چې د اسلام عصر یې نه دی نیولې او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر بعثت د مخه وفات سوي دي، هغه عبد الله چې زموږ د پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پلار دی، او حجل، ضرار، مقدم، زبیر او حارث دی. دا د عبدالمطلب هغه شپږ زامن دي چې تر اسلام او بعثت د مخه وفات سوي دي. او د عبدالمطلب لونه صفیه، ام حکم، عاطفه، امیمه، اروه، بره. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شپږ امګانی او نه اکاګان او لسم د ده صلی الله علیه و آله وسلم پلار. دا د عبدالمطلب اولادونه وه. مګر کوم وخت چې عبدالمطلب د زمزم ساکن دی او څوک یې نه درلوده چې د ده دفاع وکړي، نو یې د ضعف احساس وکړي چې د قوم په مقابل کې ضعیفه یم، نو یې په هغه وخت کې دا نظر کښېښاوه، ویل که ماته الله جل جلاله لس زامن راکړه، یو بیا د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالوم. کوم وخت چې الله عز وجل وده ته لسم زوی ورکړي او هغه هم ځوان سو، نو عبدالمطلب چې به رهي و لس ځوانان زامن به تر شا په پسې و. اوس نو عبدالمطلب اراده وکړه چې هغه خپل نظر ادا کړي. نو د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او د کاهن سره به اقداح پراته وه چې ازلام هم ورته وایي. ورونو، اقداح یا ازلام څه شي دي او کاهن چاته ویل کیږي؟ اول، کاهن هغه چاته ویل کیږي چې د مستقبل یا راتلونکي وخت حالات او اخبار به بیانول او دا دعوه به کول چې زه په اسرارو او پټو حالاتو خبر یم او پوهیږم. او منجم و هغه چاته ویل کیږي چې ستورو ته ګوري، د هغو پر تګ او د هغو پر مواقعو حساب کوي، چې په حقیقت کې دا کار پر ستورو ایمان دی. او ازلام یا اقداح و هغو غوښو ته ویل کیږي چې پر هغو بونکې نوي تړل سوي. او د مشرکینو سره ازلام پر څو قسمه و. یو هغه قسم و چې پر ځینو به هو لیکل سوي و او پر ځینو به یا لیکل سوي و، او دا غشي به سره ګډ و. نو که به عربو د یوه کار اراده وکړه، مثلا د سفر یا واده یا د یو شي د رانیولو، نو کاهن ته به ورغله او هغه به د دغه غشو څخه یو راویستی. که به د هو غشي راووتی، هغه کار یې کاوه، او که به د یا غشي راووتی، هغه کار به دغه کال معطله کړي. په دې ازلامو کې نور قسمونه هم وه. مقصد دا چې د مشرکانو د ژوند ټول کارونه او معاملات پر فال، کاهن او منجم ولاړ وه. دا د مشرکانو دین او عقیده وه. بدبختانه نن ورځ زموږ په وطن کې هم ډېر انسانان د کوډګرانو او ساحرانو سره تعلق تګ او راتګ لري، چې دا کارونه د کفر او شرک کارونه دي، د دین مبین اسلام څخه وتلي او مخالف دي، قطعا حرام او ناروا دي. خیر، خپلې کیسې ته به راسو چې عبدالمطلب د کعبې شریفې و کاهن ته ورغلی او پر هر غشي یې د یوه زوی نوم ولیکئ. لس غشي یې جوړ کړه او کاهن ته یې وویله چې اوس نو دغه غشي سره ګډ کړه او بیا یو ځینې راوباسه. د هر یوه غشي چې راووتی، هغه د خپل نظر د ادا کولو دپاره حلالوم. ورونو، دا مې هېر سوه چې درته ووایم چې پر عبدالمطلب په ټولو زامنو کې عبدالله ډېر ګران و. نو عبدالمطلب په دغه وخت کې د ځانه سره ویل که عبدالله د دغه حلالېدو څخه چپ او خلاصو، نو مسئله په خیر ده. یعنی که بې له عبدالله بل د هر یوه نوم راووځي، پروا نه کوي، ځکه عبدالله تر ټولو زامنو پر ګران و. کاهن هم غشي سره ګډ کړه. عبدالمطلب په کعبه شریفه کې ولاړ دی او دعا کوي چې د عبدالله نوم راونوځي. خو کاهن چې غشي سره ګډ کړه او یو یې ځینې راپورته کوي، هغه د عبدالله غشي و. څرنګه چې عبدالمطلب پر خپله وعده ولاړ و، نو یې عبدالله تر لاس ونیوی او د اساف و طرف ته رهي سو، غواړي چې عبدالله حلال کړي. قریش دا حال ویني چې عبدالمطلب زوی تر لاس نیولی دی او چاړه یې په لاس کې ده، غواړي چې خپل زوی حلال کړي. نو قریشو پوښتنه ځینې وکړه، ویل یا عبدالمطلب څه کوې؟ ده ویل نظر مې ایښی و، اوس یې ادا کوم. قریشو زوی ځینې راکش کړي، ویل زوی ولې حلالوې؟ دوی یې دې خواته کشوي او عبدالمطلب یې د ځان خواته کشوي. په دغه کشمکش کې د عبدالله سر په هغه چاړه زخمي سو چې د پلار په لاس کې وه. نو ځکه عبدالله ته عبدالله اشج ویل کېده، ځکه چې پر سر یې زخم و، او اشج په عربي کې هغه چاته ویل کېږي چې سر یې زخمي وي. اوس قریش ورته ټینګ دي چې قسم دی کې حلال کړي، که تا دا کار وکړي، دا به په عربو کې عادت او طریقه پاتې سي. د هر چا چې لس زامن پیدا سوه، یو به حلالوي. هلته به نو د ژوند څه خوند او څه مزه وي. عبدالمطلب د زوی پر حلالولو ټینګ دی او قریش یې منع کوي. په آخر کې ویل چاره څه ده؟ دوی ویل د کاهنانو څخه به پوښتنه وکړو، بیا یې هغه د بني سعد کاهن اختیار کړي چې پر هغه به فیصله کوو. د دې مشکل د حلولو دپاره بیا د بني سعد کاهن ته ورغله. دا وار هغه پر ځای و. نو یې پوښتنه ځینې وکړه چې په دې مسئله کې څه وایه؟ کاهن ورته وویل په تاسې کې د یوه نفر د وژلو دیت څه شي دی؟ دوی ویل لس اوښه. ورونو، دیت به څه ته وایي؟ جواب: که د یو چا څخه یو بل انسان په خطا کې ووژل سي، د دغه قاتل څخه د دغه قتل او وژلو بدل د وژل سوي نفر و کورنۍ ته ورکول کیږي، چې و دغه ته دیت وایي.
نو کاهن ویل پتاسه کې د یو نفر د وژلو دیت چی شي؟ دوی ویل لس اوشه. کاهن ویل تاسو بیا غشي سره ګټ کړئ، پر یو غشي عبدالله ولیکئ، پر بل غشي لس اوشه. که د اوشانو غشي راووتی اوشان به حلال کړي، عبدالله خلاص، او که د عبدالله غشي راووتی نو لس اوشه به شل اوشه کړي. بیا به د عبدالله سره واچوي. که په هر وار کې اوشان راووته اوشان به حلال کړي، او که د عبدالله غشي راوتی لس اوشه به نور پر زیاتوي تر څو چې د اوشانو غشي راوځي او عبدالله د حلالېدو څخه خلاصیږي. د دوی هم دا فیصله خوښه سوه او بیرته مکې مکرمې ته راغله. نو د کعبې شریفې کاهن ته ورغله چې د عبدالله او لسو اوښانو په مابین کې غشي سره واچوي. د غشو تر ګډولو او راایستلو وروسته د عبدالله غشي راووتی. لس اوښان یې نور پر زیات کړه چې شل اوښه او عبدالله سوه. بیا د عبدالله غشي راووتی. لس اوښه یې نور پر زیات کړه چې دېرش اوښه سوه. بیا د عبدالله غشي راووتی. دغسې لس اوښان زیاتوي او د عبدالله غشي راوځي څو د اوښانو شمېر وصلو ته ورسېدی. لس واره غشي سره ګډ سوه، خو هر وار به د عبدالله غشي راوتی. کوم وخت چې د اوښانو شمېر وصلو ته ورسېدی او غشي سره ګډ سوه، دا وار د اوښانو غشي راووتی، یعنی اوښان باید حلال کړه سي او عبدالله خلاص سو. خو عبدالمطلب ویل یا دا مې نه ده قبوله. بل وار یې بیا سره ګډ کړي، بیا یې غشي سره ګډ کړه، بیا د اوښانو غشي راووتی. عبدالمطلب ویل یا درېیم وار یې بیا سره ګډ کړي، غواړي چې په دې کار کې چم او حیله نسي جوړ او پوره تاکید کوي. درېیم وار بیا غشي ګډ سوه چې یوه طرف ته عبدالله او بل طرف ته سل اوښان دي. بیا د اوښانو غشي راووتی. نو عبدالمطلب هم د عبدالله په عوض او فدیې کې سل اوښه حلال کړه او د هغو د غوښو د خوړلو او وړلو څخه نه انسانان منع کول نه حیوانان. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي انا ابن ذبیحین، یعنی زه د دوو حلال کړه سوو زوی یم چې مقصد یې عبدالله او اسماعیل علیه السلام دی او دواړو ته الله جل جلاله نجات ورکړي. ورونو دا د عبدالله د حلالېدو قصه وه، خو الله جل جلاله په دغه طریقه سره خلاص کړي. اوس نو عبدالله ځوان دی او پلار یې غواړي چې واده وکړي. نو یې یوه با عزته او با شرفه ښځه چې دا هم د عبدمناف ابن قصي ابن کلاب د اولادې څخه وغوښته او د دې ښځې نوم آمنه بنت وهب چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره په نسب کې شریکه او د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه ده، چې په دې ډول سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مور او پلار د طرفه د شریفترین او معززترین نسب خاوند دی او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم ماماګانو په یثرب کې ژوند کاوه او امینه هم هلته اوسېده. نو عبدالمطلب هلته په یثرب کې د عبدالله واده وکړي او بیا مکې مکرمې ته راغله. په دغه موده کې امینه حامله سوه او د دې تر حمل څو میاشتې وروسته عبدالله وفات سو. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مخه تر دې چې دنیا ته تشریف راوړي د پلار د طرفه یتیم سو. کوم وخت چې د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم د ولادت وخت را نږدې سو، مور یې خوب ولیدی چې د دې یو کوچنی پیدا کیږي او د دغه کوچني سره یو نور وي چې د مځکې مخ ډکوي او دغه نور تر شامه پورې ورسیږي او دا په دغه خوب کې وایي اعیذه بالله الواحد من شر كل حاسد، یعنی دلره په یوه الله سره د هر حسد کوونکي څخه ساتنه غواړم. سره له دې چې دوی مشرکان وه، خو بیا یې هم دغسې خوب ولیدی چې پناه او ساتنه یې په یوه الله سره غوښته. د فیل په کال او د فیل تر واقعې 50 ورځې وروسته د ربیع الاول د میاشتې په 12مه د دوشنبې په ورځ سرور کائنات رحمت للعالمین محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم و دنیا ته تشریف راوړي چې دا ورځ د میلادي سنې د 1501 کال د اپریل د میاشتې د 20 یا 22 تاریخ سره موافق او برابره ده. او دا چې موږ 20 یا 22 وایو دا د هغه وخت په جنتریو کې فرق و. د یوې جنتري په حساب 20 تاریخ و او د بلې جنتري په حساب 22 تاریخ و. او د صلی الله علیه و وسلم په ولادت کې عجب او د عادت څخه مخالف واقعات پیښ شو چې اوس به یو څه درته بیان سي. خدا بیان یې په دې سبب نه دی چې د صلی الله علیه و وسلم عظمت په دغه شیانو کې دی، بلکې دا هغه علامې دي چې د علیه الصلاة والسلام د راتګ زیري پکښې دي. کنه اصلا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم عظمت او لویي په هغه رسالت او منهج کې ده چې د صلی الله علیه و وسلم مشتراوړي دي. دغه شیان صرف د علیه الصلاة والسلام د راتګ زیري دي، لکه څرنګه چې حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم شاعر وایي زه په مدینه کې وم او عمر مې 7 کاله و. په دغه ورځ چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم و دنیا ته تشریف راوړي، زه د یهودو په منطقه کې د یهودو سره وم چې د یهودو یو راهب پر قلا ختلی و او نارې وهلې چې ای د یهودو ډلې، نن د احمد ستوری ښکاره سو.
هغه ستوري ښکاره سو چې نه ښکاره کیږي مګر په پیدا کېدو د احمد صلی الله علیه و وسلم. یعنی یو ستوري دی چې تر هغو نه راخیږي تر څو چې آخر الانبیاء صلی الله علیه و وسلم پیدا نشي، او هغه ستوري نن راختلی دی. حسان رضی الله تعالی عنہ دا شاهدی ادا کوي چې دا خبر د يهودو څخه واورېدی، او د دې څخه دا هم معلومه شوه چې حسان رضی الله تعالی عنہ تر رسول الله صلی الله علیه و وسلم وکاله په عمر زیات دی، او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د مبارک ولادت د زیرو او بشارتو څخه یو هم دا دی. کوم وخت چې د علیه الصلاة والسلام مور حامله سوه، دغه د دې حمل بې دردو او بې تکلیفو. که څه هم تاسې ته معلومه ده چې حمل همیشه د تکالیفو او دردو سره وي، خو دا د دغه دردو څخه فارغه وه، او د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ولادت د عجایبو څخه دا ده. کوم وخت چې دی صلی الله علیه و وسلم پیدا سو، پر دواړو لاسو یې تکیه کړې وه او سر یې لوړ نیولی و لکه اسمان ته چې ګوري. بل دا چې دی صلی الله علیه و وسلم مختون وزیږېدی، یعنی سنت کړه سوی و، او مسرور وزیږېدی، یعنی نو یې هم پرې سوی و. زموږ د کوچنیانو نوخو د مور څخه ورپلیکي او هغه پاته بیا څو ورځې وروسته. محترمو ورونو، څرنګه چې بیتا پای ته ورسېده، نو زموږ د بحث پاته حصه به انشاء الله تعالی په درېیمه راتلونکې پته کې واورئ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.